لومړۍ پړۍ پای ته ورسېدل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلینډ لوبډلې پر وړاندې په دویمه تمریناتي سیالۍ کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه ترسره کړل چې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 305 منډې جوړې کړلې چې د نیوزیلینډ لوبډلې ته د 306 منډو ستر هدف کېښوی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ګټه په توپونه کې رحمان الله ګربز ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه ترسره کړل چې 110 منډې جوړې کړلې. ابراهیم ځدراڼ بیا 11 منډې جوړې کړلې. صدیق الله اتل بیا 50 منډې جوړې کړلې او حشمت الله شاهدي بیا 40 چټکې منډې جوړې کړې.